د پلار دعا او د رب مینس کې حائل نشتا، حجاب نشتا. دعاګانې والے ښا د رمضان المبارک میاشتا قیمتي دعاګانې ته والے چې روزدارو یو پلارو او روزدارو یو مورو. الله اکبر. چې څومره آسماني کتابونه نازل شوي دي په کومو ژبو کې رب را لیږلي دي، نو هغه کتاب چې رب را لیږلی او په هغه ژبه کې محفوظ وي چې په کوم ژبه کې رب را لیږلی، هغه کتاب په مخ د ځمکه صرف یو کتاب دی چې هغه قرآن کریم. په دې د الله شکر وباسئ چې څوک قرآن ته کی وای دا هغه کتاب دی چې دا رب را لیږلی او په کومه ژبه کې چې رب را لیږلی دی په هغه ژبه کې محفوظ دی او زه ورته الله کینولی. تاسو به نوم اورېدلی شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه دا فضیل اعمال کتاب لیکلی دی، ټوله دنیا یې پیژني. شیخ الحدیث چې مطلق ذکر شي نو مراد تینا شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه. د یو پیره مدرسې والا مجبور کوي تقریر وکړه، هغه ټول طلباو د قرآن حفاظو د قرآن شاگردانو مدرسو کې خو ټول طلبای. حضرت چې تقریر شروع کو نو طلباو ته یوه خبره وکړله او د منبر نه راکوش. دا کابیرو بډیرې درنې او وزندارې خبرې یوه خبره به یې وکړله او مجمع به یې پکې رابنده کړله. طلباو ته وی طلباو وی خپل قدر وپېژنئ، خپل مقام وپېژنئ، خپل حیثیت وپېژنئ. وی په مخ د ځمکه صرف د قرآن کریم او د علم طلبا دي، قال الله قال الرسول طلبا دي چې کله دا د کور راوځي لتزع اجنحتها رزا لطالب العلم، چې کله دا پلار را روان شي الله ملائکو ته وی وزرې د خپو د لاندې وغوړوئ. استقبال مونږ دنیا کې د میلمنو استقبال نن سبا چې د چا خاص میلمه راځي نو قالین ورته خور کی په شادي حال کې هغه پیسار وباسي دی ورته وی نه راځئ د قالین د پاسه راځي نو وی قالین ګنده کیږي وی نه دا موږ تا ته غوړولې دی موږ ستا استقبال. دنیا کې چې ګران مهمانی نو خلق ورته قالین خور کی او دا طلبا چې را روان شي نو الله تبارک و تعالی د دې استقبال د ملائکو په وزرو باندې کوي. دا د الله میلمانه دي په مخ د ځمکه چې د دوی نه قدرمن نشته. دا الله شکر ادا کوي چې الله قرآن د پاره اړولي او د قرآن استاد چې کله قرآن ته کیني وړو ته قرآن د نه خبري ان الله وملائکته واهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. د قرآن استاذ چې قرآن تکینی نو پم سړو کی میگیان او په دریاب کی میان د هغه عالم د پاره چې بچو ته قرآن خی دعاګانې غواړي. عالم بچو ته قرآن خیو سړو کی میگی ورله دعاګانې غواړي، دریاب کی میان ورته دعاګانې د معلم د پاره د قرآن د استاد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې ذکر وشو ابن اسرائیلو کې دوه کسو یو رور عالم دی فرض منس کی او خلق ته مسائل بیانې دین ورته، او بل رور غیر عالم دی عام سړی دی خوی د ورځې روژه نیسي او د شپې ټوله شپه الله ته ولاړ.
یو ټول ورځ روزه نیسي او د شپې الله ته ولاړ دی، بل عالم دی، فرض منځ کوي، خلقو ته د دین مسائل بیانوي. وی دې کې کم یو غوره دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دغه عالم ته په دغه عابد، علما حدیث بیانی خو هغه عام سړی بیانی، نه عالم ته په هغه عابد چې د کم عابد د ورځې روزه او د شپې الله ته ولاړ، دومره فضیلت حاصل دی لکه وی ما ته چې تاسو کې په یو ادنا صحابي باندې فضیلت حاصل دی. عالم وی. نبی علیہ السلام مسجد ترانه نوت، چراغ نبی علیہ السلام یو ډله دی په ناسته ده، یو ډله دی په ناسته ده، یو ډله سکی الله یاد، د الله یاد کې ذکر کې مشغول، او د بل ډله ناسته ده جاهلانو ته دین خي، عالم ناسته، طلبا ناسته، تعلیم او تعلم شروع دی. یو ډله ذکر والا ناستی او یو ډله تعلیم او تعلم، لکه مونږ به وایو طلبا او علما ناستی کنه، تعلیم او تعلم مجلس شروع دی. نبی علیہ السلام رانلو چې وای کاته وی دواړه په خیر یې، دواړه په خیر یې، خو دا یو ډله د الله نه غواړي، لکه د الله خوښه شي نو وربکي، او خوښه نشي جو وربنه کی الله ذات ته، او چې دی په لشو او د ډلې ولیدله چې ناپوه ته یې پوهه ورکوله. نبی علیہ السلام فرمایي وی دا ډله تې غوره ده، وی انما بعثت معلما، زه دنیا ته استاز را لېږلی شویم، وجلس فیهم، او په حق جماعت کې امام الانبیا کېناست. دا هغه ډله ده چې استاز ناسی او بچو ته تعلیم او تعلم شروع، وجلس فیهم، امام الانبیاء پکې کېناستو. وی انما بعثت معلما، وی زه دنیا ته استاز را لېږلی شوی یم، او دې کې استاز ناستی او تعلیم او تعلم شروع دی. شکر وباسئ په دې حال ښه. او زه طلباو ته وایم طلباو داسې مه وایئ چې مونږ مدرسې ته راغلي، دسی به نه وایي، دا به سکول والوي، دا به یونیورسټۍ والوي، دا به کالج والوي، دا چې میډیکل کوي ډاکټري کوي نو هغه به وایي چې مونږ راغلي یو. دی راغلي دي، دی تلي دي، په خپل اختیار تلي دي، په خپل محنت راغلي دي، خو طلبا به داسې نه وایي چې مونږ راغلي یو. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، طلبا بوائی چې مونږ الله د قرآن د پاره اړولیو، مونږ الله منتخب کړیو، مونږ الله چاڼ کړیو، دا الله اړولی. د دې ناراضي، د دې ناراضي ښا ډاکټري الله هر چاته ورکړي، انجینیری الله هر چاته ورکړي، وزیر اعظمي الله هر چاته ورکړي. زه به تاسو ته داسې ډاکټر وښیم چې الله به نه مني یو ډاکټر، زه به درته داسې انجینیر وښیم چې آخرت به نه مني یو غټ انجینیر وي، زه به درته وزیر اعظم وښیم او د ملک وزیر اعظم به یو کلمه به یې په ژبه نه ویلي، خو الله وایي دا هر چاته ورکومه، خو دین هغه چاته ورکوم چې څوک مې خوښ ده، هر چاته. په دې کې الله خوښ او ناخوښ کوي، ښه دا الله هر چاته نه ورکوي. هر مور الله د حافظ قرآن نه مور کوي، هر پلار الله د حافظ قرآن نه پلار کوي، هر سینه الله په قرآن نه منور کوي، هر کس د قرآن حافظ نشي کېدلی، دا د الله په خوښه کېږي. خو د خوړ کاڼي پاسته وې نو ګیدړانو به خلاص کړي وو، او دا الله هر چاته نه ورکوي، دا الله خوښوي، دا په انتخاب کېږي څوک بختور به الله ته خوښ. الحمدلله د پاکستان عوامو کامیاب یې ګټلې ده، تاجرانو، دکاندارانو، زمیندارانو، خو چې د پاکستان یې نو ګټلې ده. تاسو چې کم تعاون د مدارسو سره کړیو، تاجرانو، زمیندارانو، دکاندارانو، تاسو چې د پاکستان د مدارسو سره کم تعاون کړیو، د هغې تعاون په برکت
پاکستان په ټوله دنیا کې په حفاظو کې اول نمبر راغی 1,14,000 حفاظ پاکستان تیار کړل الحمدلله او دا ټول داد ستاسو دی دا مضبوطه خبره ده چې پاکستان کې د مدارسو سره د حکومت د طرفه تعاون نشته دا تا کړی دی او بل کړی دی او بل کړی دی هغه تعاون په برکت 1,14,000 میندې د حفاظو میندې شوې الله اکبر 1,14,000 کورونه چې هغې کې به لور پروت و د زمیندارانو کورونه وخه هغې کې به لرګي پراته وخه هغې کې به سخسورې او بیلچۍ پرتې وې 1,14,000 کورونو ته د الله کلام وردننه شو الحمدلله الله په قرآن منور کړل امام محمد رحمت الله علیه وفات ډېر یریدو چا خوب کې ولید وی امام محمد څه حال دی وی ډېر یریدلم وی د الله ذات ځان ته مخامخ کړم چې محمد مه یریږه محمد مه یریږه تا له مې علم درکړی دی تا سینې نه مې قرآن ورکړی دی او دا قرآن نور دی نور او چې کمی سینې ته نور دنده کما هغه سینه بیا په نار نه سیزم محمد نور او نار نه جمع کوم کمی سینې له چې الله نور ورکي هغه الله په نار نه سیزي امام محمد رحمت الله علیه ورځو کې ټول قرآن یاد کړی یو هفته کې د قرآن حافظ امام محمد رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې اخیری حج کو په 2 رکعاتو کې په حرم شریف کې ټول قرآن وو او د سینې الله منتخب کړی دی تاسو ته مونږ وی نو تاسو نه منله مړه ته وای نه مولي سي په 2 رکعاتو کې قرآن زوم اومنه وی نه منم زوم اومنه نه مړه دا نه کېږي زوم دا تا خون نه دی اغوستی ته راشه ته په حافظ صاحب پسې شاته ودرېږه دا هغه ودرېدی شي ښه وایي تږی کېږي به نه زوم نه وی وږی کېږي به نه زوم نه وی ستړی کېږي به نه وم نه دا تا خون نه دی اغوستی تا ته ګرانه ده اوس حافظ ودروم او الله بسم الله ودرېږه پسې شاته ښه مال 13 جمعه دا جمعه نه او 13 جمعه یو حافظ قرآن راغلی او جمعې شپه را سره وکړله مونځ را سره وی ته راغلی وی زمونږ کلي ته تا تقریر کو د حفظ سند ما ستا د لاس واخ وی تا وی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 2 رکعاتو کې قرآن اورل ایو صحابي نوم دی واغس چې هغه په 1 رکعت کې قرآن اورول وی ما د اقت ورځې نه نیت کو چې دا بز په عمل کو وی الله را ته قرآن یاد کو او 13 هفته کې ودرېدم د شپې په 1 رکعت کې مې ټول قرآن واورو وی 3 سورته مې ته پرېښودې مې 2 رکعت کې دې څومره وي 3 سورته مې په 1 رکعت ته پرېښودې ودرېدم په 1 رکعت کې ټول قرآن او په 1 رکعت کې 3 سورته الحمدلله دا د مدارسو کردار دی خلک وایي مدارسو سی چلو کوخه زوم دا مدارس د داد قابل دی دا مدارس د داد قابل دی مور لې دسی بچي ورکو چې په 1 رکعت کې ټول قرآن دسی بچي دی الله کور تراته دعا کوي مدارس ته کوي علما ته کوي ان شاء الله چې کم باغونه لګولې دي ان شاء الله تازه دي خیر ان شاء الله کامیاب یې کامیاب او دې طلبه او توام شکر ادا کوي بازار کې خلق ناس یو کس یو لرګي د بل سره یو ځای دروازه بل کس لګیا دی یو خخت بلی خخت سره لګي دیوال ته بل لګیا دی یو وسپنه بلی وسپنې سره لګي چوکاټ تی نه جوړي او د قرآن حافظه استاذه ته لګي یو کلمه د بلی کلمې سره یو ځای کې د قرآن آیات تی نه جوړي دا تاسو تناسب د قرآن حافظه راته تم زیریږي بار دکاندارانو تم زیریږي تاجرانو ته مړه هغه اوسپنه په اوسپنه پورې ویړ کوي او ته یو کلمه د بلې سره یو ځای کوي او د قرآن آیات الله په کوم ډیوټۍ لګولې مړ الله د قرآن د حفاظت ذمہ داری اغستې ده کنه او په چا خوبۍ کوي کنه څوک خوبۍ کنه ښه ډیوټۍ دپاره خو به څوک مقرریږي کنه اے قراو
اقرأ القرآن بلحون العرب اے قرآو شکر وباسئ اللہ پا یو ڈیوٹی لگولیے اللہ ستاسو پا جبو باندے دا قرآن کریم دا حرکاتو دا سکناتو دا مخارج و حفاظت کیا او اللہ دا علماء پا جبو دا قرآن دا معانیو حفاظت کیا تاسو اللہ دا خپل کتاب حفاظت تکی نولی اللہ در باندی دا کیا شکر و باسے دا اللہ کرم دا قرآن حفاظو قرآن بنئی روئی قرآن بنئی نا یاد قرآن بوڑے قبر تبے اڑو انشاءاللہ میدان محشر تبے اڑو انشاءاللہ بچوں کو یاد قرآن موڑو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررہ دا قرآن حافظ با میدان محشر کی کم صف کے ولاڑی پتہ در تشتا دن دیسی جدا دیسی بددی صفم جدائی خواہ دا قرآن حافظ با اغا صف کی ولاڑی چی کم صف کی جبریل امین ولاڑی زید صف مشری با جبریل امین کی دا قرآن حفاظ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررہ دا سفرہ کرام بررہ مشر جبریل امین خاچ دا قرآن پا حفاظت کبھی فرشتی مقرری دا قرآن حافظ بداغی سر ولاڑی جبریل امین قرآن راوڑے دیو تاسو پسینو کی محفوظ کرے تا قرآن حفاظو ستاسو دا سیزن میاشران خد رمضان میاشران قرآن حفاظو ستاسو دا سیزن میاشران دیر بختوری صدر توہما تاسو روجہ پا قرآن لندوئی قرآن حفاظو چھ روجہ برالالا جبریل امین براغے نبی علیہ السلام تب قرآن وورو نبی علیہ السلام فورتا وورو خواہ دیتا منگا دور ویو خواہ روجہ با امام الانبیاء و امام الملائکہ دا قرآن با یو ولتا اورو خواہ راشا استاسو دا سیزن میاشرانا روجہ پا قرآن لندکے روجہ پا قرآن لندکے تاسم قرآن روانے خواہ روجہ و قرآن دوارا بدا بند سفارش کی روجہ بوئی را بدا خوراک ساک نمی منع کڑیو قرآن بوئی را بدا خوب نمی منع کڑیو دا ورزی تگے گرزو دشپی قرآن تو درے گا خواہ دا تصور پیدا کا چی زب لنڈی تراوی نکو بخوا چی ما ووری دل چی پلان کی زی کی دا تراو ختم شروع دے یو بختمو مو بلتبزم کوشش پا می دی طول اشپا با قرآن تو ولاڑی پیشمنی پوری دا قرآن بم سفارش کیو دا روجہ بم سفارش دا دوڑا سفارشیان دیخوا روجہ بوئی ما دا خوراک ساک نہ منع کڑے قرآن بوئی ما دا شپی دا خوب نہ منع کڑے استاسو دا مانگ میاشرہ للا یاد پا کتازہ کے مڑا استاز تکینا تا اور واغا بوری و یو طرف تب امام الانبیاء و بل طرف تب امام الملائکہ بڑو با قرآن رازا چکینو چی قرآن وارو رازا فارغ ٹہن دے رازا شپد چی قرآن و چی تک تور شپشی دا قرآن حفاظو طول خلقو دشی خام قیامت کی سوک پا تمدی وی زما ببچے سفارش پلاروی زما بکی بالکل بکی اول بیسا مور و پلار تب اللہ تاجون ورکی خواہ چی رانا بای دنور درانا نمتی زی خواہ نو پلار وی زما سفارش بکی مور وی زما سفارش بکی حافظ قرآن وی مولی صرف زما سفارش بسوک زما سفارش زما سفارش کو زون خلما کز گیرشم مولی صرف زما سفارش بسوک مور پتم دا وی دیبا زما کی نو زما بسحالی دورتم دا قرآن حافظہ چی تک تورش بشی طول خلقو دشی راش جماعت ادرے گا یو دو رکاتو نیتو تڑا یو رکات کی او دو دریسی پاری ہوا یو پبل رکات کے چی سلامو گرزے تاخت ورش المارائی دا قرآن روالا او دسی دا قرآن زان پوری نیسا وی قرآنا ما دنیا کی نئی پریخے ما سینہ کی زید رکھنے لے ستا دا وجنا ویخت انگریزی نپرینا گیر نکٹ کوما کنزل نکوما پیس بک نگورما تصویران نگورما ڈرامی نگورما قرآن استا لحاظ میں کڑے دے ما دنیا کے تنئی پریخے قرآن چی در رب مخی تو ادری گو ما بنا پریدے زما با الت مرگرے چی پا ما تبئی کی دی ما بنا پریدے
نو هر سړی مور پته بدوي زما سفارش په بچی کی حافظ قرآن وی زما سفارش پر زو کی زوام القرآن شافع مشفع دا حافظ قرآن سفارش پا قیامت کے خپل قرآن کریم کی انشاءاللہ او قرآن کریم دسی سفارشی دے چی مشفع د سفارش قبول لے د سفارش منظور دے امن لے شوی دے د قرآن سفارش من لے بچو ډیر په شوق قرآن وایي ها په شوق او تاسو توام بچو خدای حافظان کړلې ناظر اخوان شولې خدایم با عمل حافظان کا خدایم با عمل علما کا خدایم د دین لوی لوی داعیان خدایم د حسین احمدی مدنی او د شیخ الهند په لار روان کا بس الله د دین لوی لوی داعیان کا خو بچو سبق بنئ روي بچیا غټ سړی شه خود پلارنا غټ سړی شه خود مورنا غټ سړی شه خود استاد دې دریو نه بنه غټیږي دین چې غټ شوی دی بچی هغه ورک شوی هغه غټ شوی نه دی هغه ورک شي اما ونه لیدل د پلار غټ می ونه لیدو د مور غټ می ونه لیدو د استاد غټ می ونه لیدو هغه ورک شوی دی ورک شي یو صحابی راغی نبی علیہ السلام ته وی تاسو سره مشوره سو مشوره کی جهاد لازم او تان مشوره نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام صحابی ته سو مشوره ورکړه وی مور دشته دی کور کی مور دشتا وی آو نبی علیہ السلام ورته وی فإن الجنة تحت رجلها ای صحابی ما نه مشوره علی کور ته ورشه فإن الجنة تحت رجلها دا جنت چې دی اغستا د مور د خپې د لاندې کما نه مشوره علی نوال زه یو مشوره نه در کوم تاسو یو رای نه در کوم د چا چا مې دی ژوند دی لاس اوچت کړي شکر الحمدلله چې د چاغه وفات کی رب دی مغفرت کامله نصیب رب دی ولدړ صبر ورکی الله دی درجات عالیه نصیب زکه در توامه چې تاسو ژوند دی نن بکور تلاش چې منز وکه مسوتن لاش مور خواته وکینی وای مور لګه چاپی تعالی کوم تمال چاپی کې وای موري تعالی لګه چاپی ابوی بچیا تسکے وای نموري د خپل ولدي سي چاپی کوي ابوی بچیا تس ګوري دلتا وای موري ماته د امام الانبیاء حدیث را ورسید چې صحابي ته ویل چې فإن الجنة تحت رجلها چې جنت د مور د خپې د لاندې زدان زتا لچاپی کوم ز جنت ګورم مورې زتا لخپې مالش کوم ز د جنت طلبګارم مخبوط پریدا استاد د خپو د لاندې جنت پروت مورې ما پریدا د مور خپې چاپی کوا خو په دې عقیدت چې مولوی صاحب نه دی ویلي قاری صاحب نه دی ویلي د ټولي دنیا رښتینی ویلي دي چې د مور د خپو د لاندې جنت مورې ما پریدا دا درته زکوام سبب دی مور نہیں مالا بچاپی کئی کوا چاپی منم ثواب دے و جنت دلتا نشتے کبیا گوری چی مولی سیم اغا خپی بکمزی چی زی چاپی کوم او داغی دلات دی جنتی زبواما اغا یو دا مور خپیوی اغا ننشتا دی پاگی پسی مگرزا بیا با دنیا گوری خواغا خپی بونمو دا دا مور خپی دی خوا دا دا عالم خپی ندی خوا دا د مور خپې دي فإن الجنة تحت رجلها چې د مور د خپو د لاندې جنت پروت دی بچیا بیا به ګرځي داسې خپې به تالاش کوي بیا به مانه تپوس کوي خو زه به وایم چې هغه د مور دي ته به وایي مور نشته زه وایم هغه خپې نشته بچیا په هغې پسې مه کرته بس د عالم خپې چاپي کوه خو هغه خپې نشته ډېر د غنیمت موقع وګڼه خراسان نه یو کس حج لرا روان پیادل اموری پوگا باندې رواغست پیادل د خراسان نه روان دی حج لا پیادل راغ اموری پوگا کې نولی دا راورس چې راورس نو په مور باندې حج کو پیادلی په حج کو اموری پوگا باندې کې نولی دا د بیت الله طواف راوڑین پیادل دا او د بیت الله طواف کیو موری پوگا باندې کې نولی دا چې حج وکو یو صحابی نه تپوسو ما به د مور حق ادا کړی
پیادل د خراسان نرالم مور می پوګرا وستل د بیت الله د بغیر چاپیره وګرځول وی ما به د مور حق ادا کړی هغه صحابي ورته وی او ستا مور چې ستا په پیدایش کې کوم تکلیف مندلې هغه تکلیف کې بدی د یوې غړای حق ادا د یو لهر حق د یو حق بدی ادا کړی د یو لهر د یو ساعت ستا په مور چې کوم لهرونه تیر شوي دي ستا په بچیا تا غیر کړل ستا نه هغه لهرونه یې شول ستا نه هغه ساعتونه یې شول وی په هغه ساعتونو کې به د یو ساعت حق ادا کړي چې د خراسان نه پوګ راوستل او د بیت الله طواف پی پوګو دیوله جوړوالی چرته اختر لنو مور نه می جوړم پلار زما سره دی پرې د مړه پلار ستا سره نه دی نرشي وای زه د پلار سره یم دې سیمه وای خبچیا مور پلار زما سره دی نرشي دې سیمه وای چې مور پلار ما سره دی وای زه د مور او پلار سره یم خبچیا سوچ کوه سوچ ډیر په احتیاط قدم اوچتاوه د مور په مخ کې ډیر په احتیاط سترګې اوچتاوه د پلار په مخ ډیر خیال کوه بچیا نو مور لبلګه چاپی بو کې وای موري ما د دې خپو د لاندې جنت لیدلې ما یو پوسات دې ته پرېدخه هر ماسوتن پوسات مور لخپی چاپی کوي وای فإن الجنة تحت رجلها دلته ما جنت لیدلې او بیا پلار له چاپی کوه او د پلار مخ ته ګوره او چاپی کوه بابا بوی زما مخ ته ولي ګوري وای بابا ما ته د نبی علیہ السلام حدیث را رسیدلې دی قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دی الوالد اوسط ابواب الجنه پلار د جنت په دروازو کې د مینز دروازه پلار د جنت د مینز دروازه وی مولی صاحب ګیرې نشته زم دا تپوس پتی الله کې نرشي ته دا تپوس مکوه دا معاملې د الله سره ده خود تا د پاره د جنت د مینز دروازه چې دا خپلا څومره بختور بچی دی چې کور ته دند شي بابا شته مور شته مور لخپې چاپی کا وای دې دلان د جنت ته پلار له چاپی کا و دې مخته نیغ دی ګوره وای دا زما د جنت د مینز دروازه ده د چا مور پلار شته دو دروازې د جنت وکړې دي او چې دواړه تی خوشحالی دو دروازې د جنت ورته کولو پرتی دي چا نه خپي دو دروازې د جهنم ورته کولو دا پلار امور نه دي دا دو دروازې دي یا به جنت کیږي او یا به دوزخ کیږي او د رمضان المبارک میاشت را روانه ده تاسو ته پته شته یو خیره دي سیده چې د هغې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته خزان به دې ساتئ یو خیره دسی ده چې د هغې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته هغه خیره معلومه ده هغه د مظلوم خیره ده معاذ رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمای واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب معاذ د مظلوم د خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته با ځان بساتی پروژه کې څوک په سپېړه ونه وای گاڑی والا چرته لته ورته کې اسی نه چې د روجماتي ټیم یو مظلوم خیره وي نو د رب او د مظلوم د خیری په منځ کې ګوره حائل نشته حجاب نشته او شکر دی یو دعا د سشته چې د هغه دعا او د رب په منځ کې پرده نشته کنه خیرم شته خو دعا دا دعا د چا ده چې د هغه دعا او د رب په منځ کې به حجاب نه دا دعا د چا ده دا د عالم دا نه دا د حاجی صاحب دا نه دا د تبلیغی صاحب دا نه دا دعا د پلار چې پلار د بچی د پاره خله پورته کړله د دې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته بختور دی هغه بچی چې د پلار لپې ورته اوچتي دي د دعا بختور دی هغه بچی چې د مور لپې ورته اوچتي دي د دعا بختور بچی دی پلارانو رب ته لاس نیولی دي خو د بچو نمونه علی او دعاګانې کې بچو د پلار دعا او د رب منځ کې حائل نشته حجاب نشته دعاګانې والے ښه د رمضان المبارک میاشت قیمتي دعاګانې ته والے چې روزدارو یو پلارو
او روجدارم یو مورم الله اکبر او د روجه ماتي په ټیم کې دعا کوي الله اکبر خیرونه بزان ساتو و شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده دا د څه میاشت ده د همدردۍ دا د نرم سلوک میاشت ده دا د فقیر د کور د معلومولو میاشت ده دا د یتیمانانو د کورونو د حال د اغستلو میاشت ده دا د همدردۍ میاشت ده دې کې ځان کې ترس پیدا کوي درې کاره روجه کې کوئ ښه عثماني صفات عثمان رضی الله تعالی عنہ به مال ډیر خوان راکړي چې وګول ډوډۍ ورکوم او بربندو له کپڑے ورکوم او د قران کریم تلاوت دې مزه تاسو نه دا غستینو چې سړی ناس یو درې سپاری تلاوت کوي او وزي او د یو غریب کړه دوړو یو توړه ارتا وکي او یو یتیم د لاس اونیسی هغه له یو جوړه والی او ټیلر دی او بیا راشي او د قران تلاوت شروع کی ښا وګولا ډوډۍ ورکول بربندو له کپڑے ورکول او د قران کریم تلاوت دا ډیره مزه پروچه کی کوي ښا دا ډیره مزه چې روزي اذان پتا کیږي ته خور ټیم درستخوان تناسي زواما چې یو ټیم اذان پتا وشي او ته چرته د یو یتیم پور کې ولاړ دی وی کونډي په چوکټ کې ولاړ او الته در باندې اذان شروع شي د یو یتیم خبر لتل او اذان در باندې شروع دا د همدردۍ میاشت نبی علیہ السلام فرمای چا چې د چا نه بوج سپک د یو کس نه سکو بوج سپک کو پروجه کې رب العالمین وی گناهونه به د دې سړي معاف کما او د جهنم نه اخلاص ته د کس نه بوج سپکو او الله بستانه د گناهونو بوج سپک مړه دا څومره مزه کوي ها مالداران پکشته چې کوارټري شته پکې چې دکانونه چې فقیران شته پکې چل ورته خیمه د سکار به وکي مالدارانو چې د چا په کوارټرو کې غریبانات د روجي نه به یو دوه ورځې مخکې لاړ شي ور به وټکې ابه راوځي روجي میاشت شروع شوله وای د دې یوې میاشتې کرایه تا ته معاف ستانه کرایه نه علمه ما تانا دا کرایه بوج سپکو ما نبا اللہ دا گناہونو بوج سپکی ما با اللہ دا جہنم دا اور نخلاص تا تا یو میاش کرایه معاف دا یو میاش پا نراکے کرایه بس دا بوج خوبتی سپک شی کنا ارو جماعتی و غم دیو سر خدایا دا کرایه غگ براتو کی خدایا بیزتی بمیو کی کنزل براتو کی کنزل بمی خزا ووری کنزل بمی بچی ووری یا سمر بوج دے پا غریبانانو تاسو دا دی بوج خبری او لاړ شي سوق د چا سره کار کوي کار نوکران د سره شته دکانونو کې کنه مرتوی استاد ډیوټي 100 غنټه وا اب وای چې 10 غنټه تنخواه دیاړي به مې سو در کوله 1000 ها ډیوټي بستا 8 غنټه او کرایه بدی مزدوری بدی 0 روپۍ پزئی خود 2 غنټه بت د وخت چټي کې ولې پتا سي چلو شو امایس چل دې شوي تا الله زما د الله ستلان دی کړي ما ستان بوج سپکو ما نه الله د ګناهونو بوج سپک ما الله د جهنم نخلاص کی و 2 غنټه د وخت چټي کوا ورشه کور بدی مور درو جماعتي پتم چرته بچي بدی درو جماعتي پتم اچي چټي کی منډي وي او پلار کې په اذان رواني مړه د یو 2 غنټه مخ کې پرېدا وای نبی علیہ السلام ویلي چې دا د همدردی میاشته تاسو سره همدردی کوما ما نه الله ګناهونه وران کی ما الله د جهنم نخلاص نه ارچا سره لګ لګ گزاره وکي ها کرایه ورته کو معاف کولې نشي نو نیمه کوته زه خو ما شتنه نو تاسو بلیدلې وینو ها چې زمون کوارټري وي پاغي کې خلک تاسو علماء ته مون خودلی وخه چې مونږ په ګرځېدلې نه وي همون ورته اعلان نه وکړي چې د سی بیا ناراضي او زه پتا اسانی راولما او رب زما باندې اسانی راولي زستا دروازې نه راغلی بس تا ته کرایه معاف باز روجه کې ما په طرف پدیم ناراض او دا ظالم لاړ شي په روجه کې وکنځي وي شابه کرایه او خزه کنزل اوري بچی کنزل اته سکه دې بچو به صحه لزوابه چې دې کور ته وردند شي او بیبي ته وای چې د یوې میاشتې کرایه معاف تا او ما خام درو جماعت دی وی او د بچیو بیبي رفته په لاس چې الله اکبر مړه ستاب په یو کرایه سو شي وګي بنشي مړه او
او بل رای درکو چې کورونه مالداران نه کوارټر نشتا فقیرانو نشته دی سلک ډیر گزاره خو کیږي کنه دا خپل سيزونه نیم د چا تنخواه 20000 دا 10000 ورکړي او 10 ځان ته پرېږده وړه د کرکور کې 2 تروړي دي یوه ورکه او یوه ځان ته پرېږده شربت د بید 2 دي یوه ځان ته پرېږده یوه بل څه فایده به وشي د خپل خوراک نیم کا نبی علیہ السلام فرمایي ومن سقا صائما چا چې په یو روجدار باندې اوبه وسکو یو روایت کې راځي موړي روټۍ په وخوروله یې په اوبه وسکولې د روژه ماتي په ټیم کې تا په روژهدار باندې اوبه وسکولې نبی علیہ السلام فرمایي سقاه الله من حوضی شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه په دې سړي با د قیامت په ورځ الله زما د حوض نه یو ګوټ وسکي اب دسی ګوټي چې د سو پورې جنت ته نه تلې بیا بنت کېږي بیا بنت کېږي چې په روجهدار ته ګوټ سکوا وای دا یو میاشتا یو ګوټ لېګما ما باندې به الله د حوض ګوټ سکي انشاءالله بیا به نه تږی کېږم ښه زه په ده روټۍ خورومه په ما به الله د حوض نه یو ګوټ سکي انشاءالله بیا به نه تږی کېږم دا به دغه 30-29 ورځې ډېره قیمتي میاشت را روان ده د غریبانانو تپوس پکې وکړئ الله دې دا مدرسه قبوله کړي الله دې دا طلبا قبول کړي الله دې د مولانا صاحب دې دا خدمت قبول کړي زه به د دې ځای نه اجازت علمه پېښور کې جلسه شروع ده او زما پکې تقریر دی ښه و آخر دعوانا ان الحمد لله